د پېښور یوه جومات کې چاودنه د وژل شویو شمېر 100 تنو ته لوړ شوی. په پېښور کې د پولیسو مرکز اړوند یوه جومات کې د تېرې ورځې چاودنې له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 100 ته لوړ شوی. په دې چاودنه کې د 221 کسانو د ټپي کېدو هم ویل کېږي. دا شمېر د ودانۍ شاوخوا د ژغورنې عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته اعلان شوی او ژغورنې ډلې اعلان کړی چې نور د کنډوالو لاندې څوک نه دي پاتې. ژغورنې ډلې ویلي تېره شپه یې تر 12 بجو د 21 نورو کسانو مړي له کنډوالو راویستلي چې ورسره د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 100 ته ورسېد. خیبر پښتونخوا کې نن یو ورځنی ماتم اعلان شوی. د دغه ایالت یوه چارواکي محمد اعظم خان په ټوله صوبه کې د یوې ورځې لپاره د ویر اعلان کړی. دی وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره په دې غم کې شریک دی او صوبایي حکومت به اغېزمنه شوې کورنۍ یوازې پرې نه ږدي. چاودنه دقیقاً چیرته شوې؟ پېښور کې د پولیسو لاین سیمې جومات کې چاودنه. د پېښور پولیسو لاین د دې ښار یوه حساسه امنیتي سیمه ده چې د پولیسو مشرانو دفترونه او د ځینو هغو کورونه هم دي. د پولیسو لاین سیمې ته هر راتلونکی کس ټینګه پلټل کېږي او هلته ګڼ شمېر پولیس د امنیت نیولو ته ګمارل شوي. د پولیس لاین شاته د پېښور مرکزي زندان هم دی. دا ځای د خیبر په نوم پر یوه مشهور سړک پروت دی او له دې ځایه یوه لار د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او بله لار د ګورنر تر دفتره تللې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ناسن اولاد د یو ځانمرګي برید بللی او په وینا یې د پېښې په اړه لومړنۍ څېړنې پیل شوي دي. هغه ویلي د دې ځانمرګي موخه پولیس وه او د هغه په وینا په چاودنه کې ډېری وژل شوي او ټپیان پولیس دي. د پېښور پولیسو مشر په وینا د چاودنې په ځای کې له 300 نه تر 400 پورې پولیس وه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.